د بلوڅانو لخوا د ټولو یرغمل شوو وژل کېدل او له سیمې څخه د بلوڅانو وتل او پاکستانی پوځ ته د کعبې شریفې په رسنیزه پاڼه کې د دعا او بلوڅ وسلوالو ته یې د بربادي لیکل او وروسته د دغه پوسټ بیرته ړنګېدل. بشپړ جزئیات په اړه په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د پاکستان د پوځ مشر پرون شپه ناوخته په یوه خبرپاڼه کې خبر ورکړی چې د بلوچستان په بولان کې د ایکسپریس اورګاډي د یرغمل نیونې د ژغورنې اپریشن په سیمه کې د موجودو لسګونه بلوڅ وسلوالو په وژلو او د نیول شوو کسانو په ژغورنې پای ته ورسید. د پاکستان پوځ ویلي دغه یرغمل نیونه به د لوبې اړخ بدل کړي او له عاملانو سره به یې هرومرو حساب کتاب وکړي. اخوا بیا بلوڅ ازادي غوښتونکي غورځنګ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي دا چې له ټولو خبرداریو سره د پاکستان پوځ د بندیانو تبادلې تعصب نشو نو ټول یرغمل شوي کسان مو ووژل او سیمه مو پرېښوده. دوی لیکلي د پاکستان واکمنۍ د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته د پوځي اپریشن په تیاري ځواب ووایه نو موږ هم ټول یرغمل شوي ووژل. بلوڅ وسلوالو په خبرپاڼه کې د نیول شوو کسانو د وژنې دلیل د پاکستانی پوځ له لوري د بلوڅانو د نسل وژنې، جبري تریتم کېدو، د شتمنیو د غلا، د دولتي ترهګرۍ او جګړه ایزو جرمونو ترسرول بللي دي. د پیښې سیمې ته ورغلې لارې تر پرون شپې ناوخته د پاکستانی پوځ په ولکه کې وې. چورلکو او بې پیلوټه الوتکو فضا څارله او پرون مازدیګر سیمې ته د جسدونو د لیږد لپاره له 200 څخه ډیر تابوتونه هم استول شوي وو. د حرمین شریفین رسمي رسنیزې انساید پاڼې خپل هغه پوسټ بیرته پاک کړ چې پاکستانیو پوځیانو ته یې پکې د ژغورنې او بلوڅ وسلوالو ته د تباهۍ دعا کړې وه. درنو لیدونکو رمالتیا مو مننه.